زمونږ مسلمانان چې په کوم ځای کې شرعي نظام راځي هلته به ړومبی مخالفت مسلمان کوي، ړومبی مسلمان. ولې؟ قرآن الله وی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. دینا پتہ لگی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں دوری خلافت راغ سار مانزتا تیر کی زنانا را روانی دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں خپلی بی بی تا زیک ناستے پردکی ناستے دا عمر رضی اللہ عنہ بی بی را روانا دا یای خادمہ را روانا دا دکی خطا کی گم یای دو کور بل زنانا را روانا دا چی دا سرائی نکاح حرام دا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ داغی صادر تعالی سے اوڑو صادر دا آغی زر صادر راغن کو واپس کور تلارا چر دلارا. عمر رضی اللہ عنہ مبارک میں تپوست کی تلوی مانزتا وینا ولی ویسے بس عذر پیدا شو سشے پیدا شو آغا بی بی بار بار ویسے عذر دے ورطو یا عمرہ دیر غیرت انسانی زسویلے شمنا ورطوی ننا اوایا عمر سے تبسمک ورطوی کما وجنی کما سرہر عمل کے مسئلہ دا پلار روانوم چامی صادر راخ کلو ما انلی دلو زر واپس راتا وشم زما خوی مشورہ دا چی زناند جمعہ دراتون پتیر کی منکا نندر تا دل تا لگیو انشاءاللہ زبا نیما دا برچت با بے زنانو تورکو دا بے زنانو بکی منسکی زخبا نیما دا را روان دے دا دور را روان دے واللہ چی را روان دے قسم دے یا بے دا سپنگیر دوی دا خودی خودی انخی دا بوداگان دیر غیرتین دوی لدی خودی انخی او منگا روس واسم گڑ وڑا معاملہ دا درخواست میں دا دے چی زنانا پریس کئی وعدہ کی یو دیرش بدعات رازی نو یو پک دا دے چی زمان زنانا دا مولیانو زنانا ما ہو یو زیو غم بیمار دے اللہ دی جوڑ کی دا دو زامن خوار دی خو یو عمل میوک الحمدللہ دا سودا رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دویمہ بی بیوا سیمہ بی بیوا دویمہ بی بیوا او یو روایت دے چی ندا دریمہ دا عائشہ دویمہ دا رضی اللہ تعالی عنہ خو بہرحال دا حضور پاک علیہ السلام کورتا چی انتقال دا سودا کی دلو نو داوی دا عشاء ٹیم ختمو خلق کو خوب کو دو دا یول سبجونا حضرت شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل داغین بعد وقتو نو ما دخپل بچی ڈولے چی روڑلا چی کورتا منگ را او رسیدو ناغا تقریبا سکم 12 بجیوی کس دفاع سا 12 بجیوی مال الحمدللہ و شکر للہ باس درے خزی دو خزی سالور خزی دا فاطمی پسر آگلے وی دو خزی میں بوتلی زان سر الحمدللہ غرض دارے سالور خزی آو سالور میں بوتلی غرض میں دارے رو پدی وجہ در تنویم کسوس پا منبر باندے ویم چی خپل زنانا پتا سے چنجون مرا ولی چی دا گاڑیم گول پوشکڑی گولونا پی پراتی او دی سرستا سے خپل زنانا را روانی کڑی یاد ساتی تا سے بوائی چی مولانا سے بستا گاڑے خم چا گل کڑیو گولونا وربان دیو قرآن شریف را سر دے چی زمانے پٹ بوتلے او تر اگر ٹیم پورے ملے دے کدے چی واپس راگلے یاد ساتی گورے دا بدعات رد بدا سکے مور میں مرشوے دا پا صحیح طریقے سر میں داغی کفن او داغی خخیدل کڑی دی پلار میں وفات شوے پا صحیح طریقے سر میں چسک مسنون طریقہ وا رنو سوال در تکوم منگ نا مطالبہ دیو کئی چی مولانا سے منگ توراشی مولی سب دا کار دے بدعات تے ولی کے دا سا تا مکاوا نما تبا زما عیب نخے گورے مالا با زما عیب نخے زخو پرشتائی ما نرنو ما تا سے تا اول کہ مسلمانانو اولا زندگی زمانگا ٹول بدعات دی نو تا چی سوگوی چی دین زید شو دا خبر ورسرا ممنی دین کم شو خواہشات سیوا شو خلق دا دین دا خپل زان تابدار کئی چی سنگا ما تا سود منکو پا ایمانی ہوئی چل ول ورطا جوڑو کنے جوڑو مالا پیسے راوڑا اور آکورا تا او تصب خنزیران خرسوا زیدل دا جواز تکی گورم وطم ٹک دا بزدیشی خپل بینی استعمالی خو خرسوایا
دا پوډر چې خرڅي دا پوډر چې خرڅي دا زموږ مسلمانان دي کنه دي عزیزانو غرض مې دا دی چې دین زمون کامل دی اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا د دې آیات ترجمه کته چې نه دا حکم پیغمبر نه دی بیان کړو دا نه دی بیان دا به ګناه ده دا هم ته نبی بیا ناقص دین رسول حال دا چې الله موږ مکمل کړي غرض مې دا دی عزیزانو ووري چې وګورئ کور کې څومره بدعات دي ډومبه هغه ختم کړي نو ستاسې به د یو بل سره مینه پیدا شي په سنتو کې څه شی دی جواب راکړئ سنتو کې مینه دا څه شی دی ټول وایي سنتو کې څه شی دی مینه نو دا به نه وایي چې دا وړوکی سنت دی دا خو سنت زواید دي نه وایه دا زما د محبوب خوښ عمل دی کړی نه دی خو خوښې دی کړی نه دی خو خوښې دی زما نبی پردي مال بیت المال کې تحریف نه دی کړی زما نبی په بیت المال کې تحریف نه دی کړی زما پیغمبر صحابم نه دی پرې خودلی زما محبوب مال غنیمت تقسیم کړو کله تقسیم کو بلال ته وی بلالا لاړ شه اعلان کا بلال لاړو اعلان وکړو حدیث لفظ دا دی بلال راغې خلق را روان دي په ډله ډله باندې خلق چې را ورسېدل عزیزانو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه مبارک دا غوینا مخکې راغې بلالا جی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان دے اکڑو او محبوب اعلان میں اکڑو سوزل دے اکو بلالا دزل میں اکو دیر شکر دے الحمدللہ کینا بلالا بس ټول صحابہ رالل چا سره چې څومره مال غنیمتو هغه جمع کړو صحیح کړو جمع کړو مال غنیمت جمع شو محبوب مبارک شروع ور باندې وکړه خمس تینا واغستو مال غنیمت د تقسیم نه وړاندې خمس اخلي دا مسله ده خمس واغستو دا غینه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کړه مال غنیمت تقسیمولو دل ورکا اوس د فلسطین د پارم بلا چاندې وشوي ها زړې زړې کمبلې باغوي ته ولېګو او نوې با په خپل دفترونو کې واچو دا یاد ساته دا په خپل دفترونو کې واچو چې بیا دا شاهان برازي کینی بناو باندې هاي ربا چال ورشم چاته اجالم په غم د اسلام خدای کو حکمران ته ورزم په مخصفی را کوي خدای کله درته ما په مخصفی را کوي یا الله کو په منبر باندې حق واس کوم خلق را توي خل بندگا چال ورشم چاته اجالم په غم د اسلام چې زړی غشي په دی غم هغه انسان نشته کم دی سرداری کونین می شروع دی مالی غنیمت لاړو تقسیم شو عزیزانو دی دوران کی یو کسرا روان دی د اوخ وړی ور سره دا ور سره دی و خدایا آغا وړی ور سره دا چې د هغې نه پړی تو دی دغه پړی دی تو کړی دی ور روان دی چې زما د اوښ کتشلیدلې ده چې دا ور باندې وګنډمه یا رسول الله ما سره د اوښ د ګنډې د هغې پړي نه یو پړی پاتې دی چې په هغې باندې زه کته ګنډم د اوښ یا رسول الله ما سره پاتې دی زه دې سره څه وکړم رسول الله مبارک مو ورته وفرمایل ای د خدای بنده اے د خدای بنده زه او زما د عبدالمطلب د بچو حصه مې تاله پرېښودله خو ای بچیا په ورځ د قیامت د نورو صحابو سره خپل کار دی ولې دې مخکې نه راوړو یوشع بن نون علیه السلام یو قوم قبیلی پس اوتو جہاد دا پارا صد پارا جہاد دا پارا لارو یوشع بن نون حدیث مبارک دا مسلم دے حدیث مبارک دا بخاری دے متفقن علیہ حدیث دے معنی وہ رہی یوشع بن او حدیث راوی ابا ہریرہ دے سوگ دے ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ آغا مبارک میں راگ یوشع بن نون نبی علیہ السلام فرمائی جہاد تلاڑو
خو چې کله روانېدلو اعلان وکړو اے خلقه ما سره به څوک ځي جهاد ته به څوک ځي یو کس راغی ورته وایي ځي ما بل لیکن هغه ورته اعلان کوي نه 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 هغه کس به راسره نه ځي چې څو میاشتې وړاندې کوژدنه کړي او واده یې کړی نه وي د واده په انتظار ما سره دې داسې زلمی هم نه ځي بل هغه زلمی به هم نه ځي راسره چې نوی واده کړی او د بیبي سره میلاو شوی نه بل به هغه زمیندار راسره نه ځي چې د هغې چیلۍ او ګډې او اوښانې بلار وي بچي لا راوړي نه د هغې د بچو په انتظار کې ناست دي بل به داسې قسم راسره نه ځي ویښودل څه کسان یې بېل کړل حدیث کې تشریح کې علماو لیکلې ده چې یوشع بن نون ویل چې جهاد ته به هغه سړی ځي ټوله توجه الی الله وي توجه کوم طرف ته وي الله طرف ته یا یوشع بن نون عقري ته نږدې شو مازدیګر ټیم دی او د یهودو د موسی علیه السلام په دین کې مسله دا وه چې د هغوی د خیري د ورځې به جنګ نه و جنګ به نو د جمعې ورځ وه یوشع بن نون ویل چې ما خو ډېره مضبوطه ملا تړلې ده یا الله د مازدیګر نور ته داسې ولیدل اوهو واورئ یوشع بن نون علیه الصلاة والسلام وی نور ته وی اے نورا تم د الله په امر باندې روانې او زم د الله په امر روانې ما له قریه نږدې ده شپه کې موږ حمله کولی نشو او سبا ورځ زمونږه منع د جهاد د دې وجې نه یا نورا د خدای په حکم باندې ودرېږه او یا داسې ورته ویل ودرېږه بس مطلق یې ځکه حدیث کې دغه لفظ نشته ورته وی نور ودرېږه نور ولاړ دی نور حرکت نه کوي یوشع بن نون علیه الصلاة والسلام لاړو قریه یې فتح کړه مال غنیمت ټول را جمع کړو اورته دعا وکړه چې یا الله مونږ خدا مال د غنیمت جمع کړی دی یا الله دې باندې اوس خپله فیصله وکړه مال سامان پروت دی و رانغې ځکه د هغې پیغمبرانو دپاره مال غنیمت حلال نه و زموږ دپاره مال غنیمت حلال دی عزیزانو نورو پیغمبرانو دپاره مال غنیمت خوړل جایز نه و زموږ دپاره مال غنیمت جایز دی یوشع بن نون دعا غواړي خو اور راځي نه یوشع بن نون حیران دی ورته وی د قومونو مشرانو راشئ ما سره یو به بیعت کوئ چې چا خیانت کړی وي د هغې لاس دې الله زما په لاس کې پاتې کي یوشع بن نون ناست دی هر سړی راځي د قوم قبیلې نه لاس ملاوئ او ځي واپس یو سړی راغی لاس یې کلک ونښتلو زور کوي او لاس نه ځي یوشع بن نون علیه السلام ورته وایي ستا په قوم کې چا خیانت کړی هغې چې خپل کس را پیدا کو چې ویلیدل د سونې داسې یو د غویي عمره سر یا د غوا عمره سر لفظ د حدیث کې د بقارې راغلی دومره یو سر راوړو د سونې غوندې جوړ شوی بالکل هغه یې مخې ته کېښودو یوشع بن نون دعا وکړه یا الله دا مال غنیمت کې هم دا یو استغلا شوی خدایه دا قبول کا اور راغی او هر څه اوسېدل مال غنیمت کې نو پته ولګېده چې د بیت المال نه څوک یوه روپۍ خیانت وکړي یاد ساتئ اثر به په چا راځي اثر په موږ راغی که نه بس نور ښه پوهې امام بچا مو وجنې بس د معامله تاسو ته به څو پورې یو کلی و هغې کې خلا جمع شوي وو ویل هلکه قسم به کو زموږ به دې کلي کې زموږ قلبه نه خرڅېږي څه شی نه خرڅېږي قلبه نه خرڅېږي داسې چل دی چې تاسې به د یو بل د مال عیبونه نه بیانوئ چې میلې ته قلبه ځي یا څوک قلبې پسې راځي نو ګورې غیبت به ورته نه کوئ ویل ښه نو یو پکې خارښتي و زما غوندې نو هغه ورته ویلې داسې چل دی چې زما خو زړه خارښ کوي چې شیطاني ونه کړم نو صاحب یو چا قلبه واغېستله دې ته نه مخکې روان دی یو ځای کې ورته کېناستو هغه سړي پې خیال ونه کړو چې زه خو کېناستو نو هسې به ناستې غریب به ستړی شوی بیا داسې هغه غویان روان کړي بیا داسې مخکې ورته ورغې بیا ورته داسې خپې وغځولې ولې با هغه ویل دا څه کوي دا سړی بیا داسې سر ورته وڅنډلو بیا هم لا پوه نه دی نو بیا دا لاس په دې اوږو باندې کېښودو چې کله پې جخ کېدی او لاس یې داسې ونیولو
چې یو ورپسې کېنو دا سملي په دې اشاره کې ورته بیا کېناست هغې واپس کلبه بوتلله هغه مالک ته ویل چې دا غویان دیواله ولې و یاره جون به شک راغی وایي څه شک دی ورباندې ویلې بس تاسې کلی د خدای آباد لري دی که خلق په اشارو باندې پوهې نو تاسې هم نور په اشارو پوه شئ چې دا څه دي والله کې دا ګراني ختمه شي والله بجلی زمونږ میاشت وشو نه راځي بجلی نه دی راځي خدای دې لس کاله اندیر کړي لس کاله ته د بجلی غلا کې وایي ته غلی زما 600 دیاړي ده زما د ورځې مسلمان 200 دیاړي وګټي هغه نه صرف ډاکټر په بیمار باندې 2000 پیس اخلي دا رعایت ته ماته راکا دا احسان تو کا زه غریب یم دار باندې مالدار باندې په هغې ټکس ولګوه سیوا که ورباندې وی تعاون وکړه د 600 دیاړي مار پسې چې یو بلب لګی ورته ورپسې 50,000 راولګي دا به کوم ځای نه پوره کوي نو ویل بجلي کټ کړه ما سره یو کس ولاړ ویل بجلي را پرېږدي ما ویل داسې چل دی چې یتیم په جړه پوخ شو اوس موږ پاخه یو الله نه به خیر غواړو خدای پاک ما دعا کولم ما د چا ویل دا کلیوالا اوبه وړي ما ویل ګورې پام کوئ والله چې زما چاټۍ کې اوبه وي او زما د کلي او د غریب سړي په چاټۍ کې نه زما په چاټۍ کې د زهر پرېوځي زما د غریب سړي غم دی الله ورته بله ورځ یو غیرتي مسلمان راوستو زمونږ د دې علاقې یو غیرتي مسلمان نوجوان دی الله دې ورته مال ډېر تیر ور نصیب کړي هغې شمسین ولګوي هغه مشین اوس لګي نو تاسو ته مې مړۍ اوبه چې نه خو نه به چوړي اوبه انشاءالله په شریکه باندې موږ او تاسې سره یو الحمدلله زمونږ دا وس کېږي الله دې ما ته وس راکړي چې د مدرسې نه چې د قوم تم داسې یو پروګرام برابر کم چې غټ ویل مې ورته والی صاحبه او د ټولو کورونو ته ته د نیردم پسې بله تېرې شوي بمبې او دا خلک پرې اودسونه کوي منځونه کوي دا زموږ د وزیرانو کار دی اوټونو وخت را روان دی تاسې به د دې بزرګانو بزرګي وګورئ او تاسې به ورته داسې خینېږئ نه خینېږئ په تاسې به دغه وخت کې خارق ولګېږي قسم دی که بیا مولا ته ګورئ زه هم دغه لیډران چې د ترالل تاسې د خدای قرآن وایي چې په کاڼو یې اولئ په کاڼو باندې اولئ وی وړ در کوم زما ورته بچی د شپې په تیاره کې غورځېدلو ته کوم ځای تلی وي تا زما غم ولې نه خوړلو دوی د یو بچي په واده باندې 10 کروڑه روپۍ لګئ ورکوي زمونږ دا پیسې د خیرات په شکل ورکوي زمونږ دا بیرونه خلاص کړي موږ بس 1,50,000 روپۍ بیل لاغلی د جومات خو الحمدلله ما ستاسې د چاندې نه هغه بیل قبو کړی دی انشاءالله ستاسې جومات ګورئ بغیر بیله بجلی نه بلیږي انشاءالله د درخواست مې دا دی چې الله دې زموږ حکمرانانو ته هدایت نصیب کړي ښه دی چې موږ د جناب رسول الله امتیان یو او که د یوشع بن نون امتیان وی که نه او دغسې وخت وی اوهو څه مو خیل دی دا به ټول په ایرپورټ کې پراته وي چې تختې کم خوا دا ستا دغه ته به تختې بس لنډه خبره ده مال جمع کوه او بیا جاس پورې ورخلو زه دانګه چې کوم خوا لاړې خوا لاړې 10 کاله بعد راځو پاکه پرشته به درنه جوړې د خیره سره الله اکبر خدایا موږ ته د خالد بن ولید په شانتې هغه خلق راکې چې چمنۍ بله کړې وه ډیوه او خیمه کې ورته لګېدله صحابه ورسره مشورې وکړله خالد بن ولید هغې ته پوکې ورکو یو ملګری ورته وایي چې ما ته خوب نه راځي په تیاره کې ورته وایي ای د خدای بنده چې دا نن شپه د بیت المال په تیلو باندې تیره نه کړي او په ویښه تیره کړي د 2000 رکعاتو ثواب نه ډېر ثواب دغه دی خدا تیل د بیت المال دی زما کوټه کې سل بل په لګېدلي زابل او رستلم یو ځای ته یو چا غریب راته چیک کړی چې لاړم دا بارانې کوټې ته راغلی او په کوټه کې یو لیټ لګېدلی او دا د شمسۍ والا داسې دې کې هغه نیم شی نه دی هغې نیم شی نه والي نو ما چې هغه ته وکتل ما ته ځان ته جړا راغله نو بس رونو خپل ځان ته وګورئ دین بس موږ او تاسې به برابرو انشاءالله دین زمونږ کامل دی خو عمل کې راوستل پکار دی یو خصوصي دعا وغواړئ نن زه ستاسې ورور یم او بعضې وخت کې زه چانده تاسې نشم غوښتلی شرمېږم نو زما تنخواګانې پاتې وي او یو مسلمان ورور خپل ورونو کې را جمع شوي او زما تنخواګانې خلاصې کړې د الله نه ورته غواړم چې یا الله دا مدرسه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زی خادمم زی جړانا خوشحالی ته راوستلم زما بچیم بیمار دی هغه تکلیف د استادانو تنخوا غم د لنګر غم نو یا الله چې چا زما د اوږو نه دا پنډ لري او هغې ویل چې مولوي صاحب دې دپاره چې ته خوشحاله شي بچی دې بیمار دی په تا بوج دی زه بوج در نه ښکته کړم
ورونو ته ویل چې زکات د مخکې کال مسرا کوي چې مولوی صاحب بوج یا الله اے د اسمان او زمین مالک بس ویم خو چې څوک الله ستاسو دین د پاره داسې عظیم قرباني ورکړي یا الله د هغوی د ژوند زمونږ د ژوند سره د خوشحالۍ فیصلې وفرمایي